لیک کړم ستا نامه د لاس ورغوي کې ځان مشغولوم او بس ژوند کوم. خو ولې غوښتنه زیاته شوې وه. هغې 2 نه وروسته چې ما پسې بیا کومې خبرې وشوې د هغې نه وروسته شعر خو مې تقریبا 6 کاله کېږي. غواړې په دې پوه شي بې تا څنګه یم وخت دی تېروم او بس ژوند کوم. چې یو جنۍ د کور نه وځي مثلا که د تعلیم په برخه کې اوسي یا هم هغه د شعر و شاعرۍ په ډګر کې اوسي. بې سرپرسته شو جنګ ترې سرپناه واخیسته د جنګ لمبو کې بې ګناه ماشومان وسوځېده. که چېرته دا د هغوی په نظر باندې کومه بده خبره وي خو هغوی دې راشي سلامونه درنو لیدونکو. ادب کور له ننګرهار او لغمان وروسته کابل ته راورسېدو. نن د کور ادبي خپرونه کې راسره تکړه پښتنه شاعره امینزۍ مومند خور مېلمنه ده. د دې په ژوند به خبرې کوو، د دې په شاعرۍ به غږېږو او په هغو ننګونو به ورسره غږېږو چې پښتنې شاعرانې ورسره مخ دي. امینزۍ خور تاسو ته هرکلی وایي، ستړي مشي. مننه. ژوندي اوسئ. سلام تاسو او ستاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته. نوم مې نازیه امینزۍ مومند ده د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یم او فی الحال د کابل احمدشاه بابا مینه کې ژوند کوم. شعر خو مې تقریبا 6 کاله کېږي چې دغه شعر و شاعرۍ باندې بلکل نور خبرې به وروسته کوو. لیدونکي اورېدونکي به دې ته په تمه وي چې په دې پیل کې ستاسې خوږه شاعري واوري. مهرباني. ولې نه. غزل دی او د غزل څخه وړاندې یو 2 بیتونه دي چې د شیطان له وسوسې مې خدایه ساته، د شیطان له وسوسې مې خدایه ساته، د مظلومو له خیرې مې خدایه ساته، د حیا څادر پر ما امینزۍ خور کړي، د پیغور د زمانې مې خدایه ساته. غزل دی چې بیا د زندیو هیلو ویر دی ارمان وسوځېده، بیا د زندیو هیلو ویر دی ارمان وسوځېده، د چا د موخې قرباني شو انسان وسوځېده. بیا د زندیو هیلو ویر دی ارمان وسوځېده، د چا د موخې قرباني شو انسان وسوځېده. مدام ژړا سلګۍ فریاده وسویلي کومه، مدام ژړا سلګۍ فریاده وسویلي کومه، د ګرمو اوښکو په باران مې ګریوان وسوځېده. بې سرپرسته شو او جنګ ترې سرپناه واخیسته، بې سرپرسته شو او جنګ ترې سرپناه واخیسته، د جنګ لمبو کې بې ګناه ماشومان وسوځېده. که مې وطن مثال د باغ کړم او هر ګل افغان باغ د نفرت په اور ایره شو ګلان وسوځېده. بیا جوړ ماتم ژړا سلګۍ شوې سرې لمبې بلې شوې، خدایه د څو غوښو بوی د افغان وسوځېده. بیا جوړ ماتم ژړا سلګۍ شوې سرې لمبې بلې شوې، خدایه د څو غوښو بوی دی افغان وسوځېده. زما د پاکې مینې پاکه سر ته ګوره کنه، زما د پاکې مینې پاکه سر ته ګوره کنه، چې تش پاس یا سویلي مې جانان وسوځېده. امینزۍ اوس معلمان وژني د دین دښمنان، امینزۍ اوس معلمان وژني د دین دښمنان، مکتب مو سوځي جومات سوځي قرآن وسوځېده. ډېر ښکلی غزل او رښتیا چې اوس په هېواد کې څه روان دي د هغه ټولو انځورګري دې پکې کړې وه. مننه. وړاندې به نور هم درنه ډېر څه اورو. یوه پوښتنه چې زیاتره وخت زه شاعرانو کومه هغه له تا کومه د شعر له لیکلو چې ستا په خبره 2 کاله تېرېږي داسې یوه ټولنه کې چې هلته نرواکه ټولنه ده، ټول واک د نارینه سره دی، ښځینه هومره واک او هومره وخت نه ورکول کېږي. تاسې چې پکې شعر لیکئ 2 کاله کېږي بیا بهیرونو ته راځئ ناستې ولاړې کومو ستونزو سره لاس و ګرېوان یاستئ؟ څومره هرکلی ستاسې د شعر کېږي؟ څومره خلک خوښوي او عموما د خلکو غبرګون ستاسو په وړاندې څنګه دی؟ په لومړیو کې خو دغه غبرګونونه او د خلکو انتقادات شته دی په دغې برخه کې چې یو جنۍ د کور نه وځي مثلا که د تعلیم په برخه کې اوسي یا هم هغه د شعر و شاعرۍ په ډګر کې اوسي نو هغه د ننګونو سره مخ ته شته دی. مثلا په کومه برنامه کې چې زه ګډون وکړم یا هم په تلویزیون کې زما خپرونه اوسي، هغه زما دوستان چې زما پسې شاته څه خبرې کوي مثلا د هغوی ذهنیت، ځکه هغوی ذهنونه دومره روښانه نه دي چې راباندې افتخار وکړي یا هم دغې برخې ته ما لا ښه وهڅوي. نو اول دغه د خپلو خپلوانو خبرې دي راپسې، شاید نور کسان هم زیاتې خبرې وکړي خو ولې ما سره مې کورنۍ موافقه ده په دغه برخه کې، نو د هغوی ملاتړ دی چې زه راځم ما په بهیرونو کې ګډون کوم
او همدارنګه خپل شاعرۍ ته دوام ورکوم. مننه. او بس تاسې د تشویق برخه مو ویله. هو ستاینه د خلکو شته دی. زما دوستانو له ډلې څخه دي، مثلا همصنفیانې مې دي، نور دوستانې مې دي، خپله کورنۍ مې ده چې ما په دغه برخه کې تشویق کوي. بله 2 کاله کېږي شعر لیکي. خبره دی د ټلویزیون او راډیو مو کړله چې ځینې خپرونو کې دې برخه هم اخیسته. بلکل. په داسې غټه کچه باندې کومه غونډه کې چا په ډالیو نازولي کوم ایوارډ یا کومه جایزه هم اخیستې ده؟ داسې زیات په تلویزیونونو ته، البته 1-2 تلویزیونونو ته تللي یم، زیاتو ته هم نه، خو ولې غوښتنه زیاته شوې وه. هغې 2 نه وروسته چې ما پسې بیا کومې خبرې وشوې، د هغې نه وروسته ما دې ته زړه ښه نه کړ چې زه په کوم تلویزیون کې چا سره مرکه وکړم. 2 تلویزیونونه وو چې شمشاد او ژوندون، دغې دواړو کې هو ما ته ډالۍ هم راکړلې شوي دي، او بل هغه ځینې فیسبوکي پیجونه وو، په هغې کې هم ما ته ډالۍ راکړل شوي دي چې مثلا هغه لیدونکي چې څومره کسانو لیدلي وه د هغوی تعداد تقریبا زیات و، نو هم د هغوی خوشحاله و، هم ما ته ډالۍ باندې ونازولم. څومره خلک یې ګوري؟ 2 کاله کېږي څومره شعر لیکلی دی؟ ټوټل مجموعي حساب یې ټوټل دقیق حساب خو راته معلوم نه دی، خو تقریبا د 80 نه اوښتي دي او د 80 شاوخوا دي. ټولګې ته خو نه دي برابر چې سړی ټول لیکي؟ نه، دغه شعرونو باندې زه غواړم چې دغه شعرونه مې لا قوي شي، ځکه دا زه د نورو استادانو سره شریکوم د هغوی نظر غواړم، کله چې قوي شو بعد هغې نه به انشاءالله نور غزل څلوریز او نور څه درسره یې هغه بیا یو څو لنډې پوښتنې دي او بیا به خپرونه راټولوي. نور څه لري لیدونکو ته؟ غزل دی چې ستړی ستړی مې ګزران دی زما ربه، څنګه ستړی ستړی مې ګزران دی زما ربه، ژوندون ډک مې له ارمان دی زما ربه، د ځوانۍ عمر مې ټول په غم کې تیر شو، ژوند کول راته ډیر ګران دی زما ربه، د ځوانۍ عمر مې ټول په غم کې تیر شو، ژوند کول راته ډیر ګران دی زما ربه، چې معصوم افغانان د موخو ښکار کړل. مننه. چې معصوم افغانان د موخو ښکار کړل، زړه یې سخت لکه سندان دی زما ربه، تکلیف درد او کړاوونه نه ختمیږي، تکلیف درد او کړاوونه نه ختمیږي، څومره سخت د امتحان دی زما ربه، او نشته څوک چې مو په حال لږ رحم وکړي. مننه. نشته څوک چې مو په حال لږ رحم وکړي، چې دا څرنګه جهان دی زما ربه، د غربت دغې وختونو کړم ملنګه، د غربت دغې وختونو کړم ملنګه، څیرې څیرې مې ګریوان دی زما ربه، هزاره دی که پښتون او که تاجک دی. مننه. هزاره دی که پښتون او که تاجک دی، بس قتلیږي یو افغان دی زما ربه، امینزی مومن په دغه لار قدم ږدم، امینزی مومن په دغه لار قدم ږدم، پل چې ایښی پرې جانان دی زما ربه، پل چې ایښی پرې جانان دی زما ربه. مننه. بل غزل، یو بل غزل به هم ووایو چې وریدلو له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، وریدلو له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، شړپ شیبه وه د باران ستا په نوم مې څه لیکل. مننه. وریدلو له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، شړپ شیبه وه د باران ستا په نوم مې څه لیکل، د یادونو او احساس ډک ماحول څه عجیبه و، مننه. د یادونو او احساس ډک ماحول څه عجیبه و، ورته ناسته وم جانان ستا په نوم مې څه لیکل، لل مې ځمکې بیابان چاپېریال څه ښایسته و، لل مې ځمکې بیابان چاپېریال څه ښایسته و، غوړېدلو سره ګلان ستا په نوم مې څه لیکل، رحمتونه د سبحان ډول ډول رنګینې چې، رحمتونه د سبحان ډول ډول رنګینې چې ورېدلې له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، شور راپورته مې لوګې د احساس له تمرکزه، شور راپورته مې لوګې د احساس له تمرکزه، سلګۍ اوښکې د افغان ستا په نوم مې څه لیکل، د غم ډکې زندګۍ امینځی شاعره نه وم، د غم ډکې زندګۍ امینځی شاعره نه وم، خو الهام و د رحمان ستا په نوم مې څه لیکل، خو الهام و د رحمان ستا په نوم مې څه لیکل، وریدلو له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، شړک شیبه وه د باران ستا په نوم مې څه لیکل. یو بل غزل دی چې مات زړه ګرځوم او بس ژوند کوم، مات زړه ګرځوم او بس ژوند کوم، هر پر هر ګنډم او بس ژوند کوم، غواړې په دې پوه شې بې تا څنګه یم،
غواړي په دې پوه شي بې تا څنګه یم وخت دې تېروم او بس ژوند کوم هو منم بې تا مې د ژوند خوند نشته هو منم بې تا مې د ژوند خوند نشته هره لحظه مرم او بس ژوند کوم لولم میسجونه دي تمامه شپه مننه لولم میسجونه دي تمامه شپه ځان پرې ځوروم او بس ژوند کوم ناسته یم تصویر ته د ګیلې کوم اوښکې تویوم او بس ژوند کوم څوک تپوس ونه کړي د ژړا په باب سترګې توروم او بس ژوند کوم لیک کړم ستا نامه د لاس ورغوي کې لیک کړم ستا نامه د لاس ورغوي کې ځان مشغولوم او بس ژوند کوم زه مې د زړه هیلو هر ارمان باندې زه مې د زړه هیلو هر ارمان باندې خاورې اړوم او بس ژوند کوم بس وړې وړې سلګۍ مې ونیسي تا چې یادوم او بس ژوند کوم ما مینځی ژوند چې څوک ګڼلی او زړه ترې صبروم او بس ژوند کوم زړه ترې صبروم او بس ژوند کوم مننه تاسې نه ژوندي اوسئ مننه نو هغه کسانو ته چې دغه د یو چا تر شا خبرې کوي که چېرته دا د هغوی په نظر باندې کومه بده خبره وي خو هغوی دې راشي دغسې یو جرت دې وکړي او د یو کمرې مخې ته یا هم همداسې یو څه دې ولیکي چې داسې یو احساس او هم د افغاني ټولنې او هم د خپلو افغانانو دپاره کوم احساس چې زه بیانوم هغه دې بیان کړي نو دغه خبرې کومه ګټه نه لري دې سره دوی دې ما لا تشویق کړي چې زه لا پرمختګ وکړم نو نور څه خاص پیغام دوی دپاره نه لرم ځکه چې دوی به د همدغه پیغام نه یو څه واخلي انشاءالله مننه تاسو نه هم ژوندي اوسئ ټول ادبي خپرونه خبرې کړو په همدې ځای پای ته رسېږي له تاسو ټولو مننه چې راسره وئ خپرونه مو راسره واورېده تر بل دغسې یو بنډار چې بیا څه مربوطوب ته حاصلېږم خپل کورونه به خپل هڅانو ته اجازه ورکړئ الله مو بخښي